اخر هم معلومه شوه چې طالبان د پاکستان کسان دي، پاکستانی روزي او په پاکستان کې پټنځایونه لري او پاکستاني افغانستان ته رالیږي تر څو په افغانستان کې د جهاد په نامه جنگ مخته شي. دا چې څنګه ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. پاکستان اخر هم منلې ده چې طالبان به اوربند کوي. اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه ترلاسه شوي جزئیات ښایي چې نوموړی د پوځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د پوځ له مشر او د استخباراتو له رئیس سره پر دې غږېدلی چې طالبان اوربند ته قانع کړي. پاکستاني لوري هم د امریکا دغه غوښتنه منلې، خو په بدل کې مالی امتیازات غواړي. ټاکل شوی نن ماښام یعنې چهارشنبې زلمی خلیلزاد د پاکستان ته د خپل سفر او بحثونو جزئیات له افغان لوري سره شریک کړي او له ولسمشر غني سره وګوري. افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي و دا ځل له طالبانو سره یوازې د اوربند په شرط خبرې کوي. او پرون د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب وویل که طالبان غواړي د سولې خبرې بیرته پیل شي نو لومړی دې یو میاشت اوربند وکړي تر څو ثابته کړي چې د جګړې په لیکو کې په خپلو قمندانانو کنټرول لري او له طالبانو سره سوله د داعش په نوم د یوې بلې جګړې پیل نه وي. حمدالله محب وویل طالبان د پاکستان نیابتي جنګیالي دي او د هغوی له غوښتنې پرته هیڅ هم نشي کولی او د همدې لپاره باید له پاکستان سره خبرې هم وشي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مو را سره طرفه پورې وکتله. که مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.